الا اخبرکم الا ادلکم آیا زه تاسو ته داسې عمل نه وښیم چې هغه عمل د لمانځه نه هم زیات ثواب لري، د روژې نه هم زیات ثواب لري، د صدقات او د زکات نه هم ډېر زیات ثواب لري. د الله رسول ته صحابه وایي بلا یا رسول الله څه شی دي خو دې راوښیه. نبي علیه الصلوة والسلام وایي اصلاح ذات البین، د دوو مسلمانانو په مابینځ کې جوړه کول، د دوو مسلمانانو په مابینځ کې جوړه کول، د دوو مسلمانانو په مابینځ کې چې کوم فساد راغلی دی هغه لرې کول، دا ډېر غټ ثواب لري. دنیا خامخا مشکلات راځي، لیکن مسلمان ته پکار ده لومړی په خپل قریبانو کې د پلار او د زوی په مابینځ کې مشکل راغلی اکا باید کردار ادا کړي، د پلار ورور باید کردار ادا کړي، د زوی و پلار سره خوشحاله کړي، که هغه نه ماما باید ادا کړي، که هغه نه نیکه باید ادا کړي، که هغه نه د کلي هغه مخلص همسایه هغه باید دې ته ودرېږي. دا ډېر غټ ثواب لري. ما درته وویل چې یوې خوا ته نبي علیه الصلوة والسلام د لمانځه فضیلت ویلی. نبي علیه السلام فرمایي ان العبد یو بنده الله تبارک وتعالی ته په نفلي عبادت باندې دومره قریب کېږي، دومره نږدې کېږي ان تر دې چې الله وایي د ده ژبه زه وګرځېږم، د ده غوږ زه وګرځېږم، د ده لاس زه وګرځېږم، د ده سترګې زه وګرځېږم. او د لمانځه څومره فضیلت دی. د روژې په باره کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله وایي چې د هر نیک عمل بدله دا د قیامت وروسته الصوم لی وانا اجزي به، روژه زما ده او زه د ده بدله یم. یو روایت کې راځي چې زه د ده بدله یم، یو روایت کې راځي چې د الله رسول وایي زه الله جل جلاله وایي زه په خپله بدل لیکم، فرشتو ته وایي ته یې مه لیکې. در هغه روژې در هغه لمنځو در هغه صدقات او د زکات څخه زیات ثواب څه شی لري؟ د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي اصلاح ذات البین، د دوو په مابینځ کې روغه کول. ستا نړیوالان ته په خبره یې چې دا دوه سره په مشکل اخته دي، نور چغلي مه کوه. والله ده خو نو ستا څو وخت مخکې لا زه په تې پوهېدم چې تی سره جلا کېږي، ما ته د ستا په باره کې دې خبرې نو نه وې کړې. دا ته نمیمه وایي. د دې اوس به بیان واورئ چې دا څومره د ثواب کار دی که د عذاب کار. حدیث کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الا ادلکم علی تجاره، زه تې ته یو خدایي تجارت در وښیم. د دنیا په تجارت خو هر یو وایي یاره پیسې لرم نه جسب ته خو یو کاربار زمیندار برابره کړه، په دې ته زاري وکړه، دې ته زاري وکړه، دې ته. د آخرت بهترین تجارت د الله رسول وایي زه نه در وښیم. د آخرت تجارت شی دی. صحابه وایي یا رسول الله بلکل یې راوښیه، موږ خو د آخرت تجارت دپاره دومره تږي یو چې زموږ آخرت برابر سي، د هېڅ شي موږ دونې محتاج نه یو لکه د آخرت د تجارت وایي. نبي علیه الصلوة والسلام وایي قال سل بین الناس اذا تفاصلوا، کله چې د خلکو په مابینځ کې فساد راسي، جنگ او جګړه راسي، مشکلات راسي، د ورونو په مابینځ کې، د کلیوالو په مابینځ کې، د معاشرې د خلکو په مابینځ کې، وروزګره په مابینځ کې ځان ورواچوه، دې په مابینځ کې جوړ راوله. وقرب بینهم اذا تباعدوا، کله چې د دې زړونه سره لرې سي، ورونه سره لرې سي، کلیوال سره لرې سي، کوشش وکړه دواړه د لاسو ونیسه، قرب سره نږدې کړه. د دې دومره غټ فضیلت دی، دومره غټ فضیلت دی چې حدیث کې د دې عجیبه فضیلت راغلی. حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي دا واورئ زموږ خلک په دې کې پخوا موږ ډېر ښه شملور سپین ږیري درلود، الله دې د دې پر قبرو ورحمېږي، داسې شملور سپین ږیري الحمدلله اوس هم شته. خو موږ وایي چې دغه میدان او دا خلا باید موږ خلا پرېږدو، دا موږ ډکه پرېږدو چې د خلکو په مابینځ کې توړ لرې کول، جوړ راوستل، دا چاق لرې کول، روغول، دا ډېر غټ کردار دی. او پر دې باندې الله سبحانه وتعالی بیخي غټ ثوابونه. یو ثواب یې دا دی چې دا د زکات د روژې د لمنځو زیات فضیلت لري. دا روایت کې راځي نبي علیه الصلوة والسلام چې به کله مسجد نبوي کې و یا په مدینه منوره کې و، په مسجد نبوي بغیر بل ځای لمونځ نه دی کړی، جماعت به ده ورکړ. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم باوجود چې د جماعت دومره اهتمام یې کوی، یوه ورځ په مسجد نبوي کې نسته د لمانځه وخت راغلی، صحابه ورسره وکتل نس څوک عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه مختص چې د نبي علیه الصلوة والسلام پلټنه وکړه. نبي علیه الصلوة والسلام مسجد نبوي ته نږدې د یو خلکو په مابینځ کې په روغه باندې اخته و. یعنې دا خبره معلومه شول چې مسجد نبوي لمونځ پرېښول نبي علیه الصلوة والسلام ته د برداشت نه وه، لیکن د مسلمانانو په مابینځ کې د حل دپاره د مسجد نبوي لمونځ هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښول. دا دومره غټ کردار دی. نن په معاشره کې دا شی کم شوی، نن موږ کوشش کوو چې نور چاق راولو، او دا ډېره لویه ګناه راواورئ. دا خبره اوس په حدیث کې تاسو ته راسي، د مسلمانانو په مابینځ کې جدایي راوستل، د ورونو په مابینځ کې منافقت کول، چغلي کول،
دا ډېر سخته ګناه ده او نبي علیه السلام وایي دا به د جنت بوی د سرزمون نه کي دا سړی